السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دربخیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د وای فای پاسورډ معلوم کړئ. او دوستانو ډیره خوندوره طریقه ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستان دا کومه طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم، دا طریقه زه تاسو ته په کمپیوټر کې درښیم او انشاءالله په روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته نورې طریقې هم دروښیم او د موبایل طریقه به هم تاسو ته دروښیم. نو که چېرته دا اوسه پورې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو تاسو خامخا له خپل دوستانو سره شیر کړئ. نو راځو زه اوس تاسو ته طریقه درښیم چې موږ څنګه په کمپیوټر کې د وای فای پاسورډ معلومولی سو. نو دې لپاره به تاسو د کمپیوټر په کیبورډ کې وینډوز پلس آر بټن پریس کړئ، تاسو ته به رن کمانډ خلاص او په رن کمانډ کې به تاسو ولیکئ CMD مطلب کمانډ پرامپټ او انټر وکړئ. کله تاسو په رن کمانډ کې CMD ولیکئ انټر کړئ نو تاسو ته به کمانډ پرامپټ خلاص. نو راځئ زه ګوره زه تاسو ته یو کوډ درښیم، هغه کوډ به تاسو ولیکئ. هغه کوډ ده نیټ والن شو پروفایل، دغه تاسو ولیکئ انټر وکړئ. کله چې تاسو دغه کوډ ولیکئ انټر کړئ ګوره به تاسو ته هغه ټول وای فای کنکشن راواړوي کوم چې ستاسو په کمپیوټر کې موجوده وي. نو راځو ګوره اوس د دغو درو سرو وای فایو پاسورډ معلومو. ګوره دلته 3 وای فای راواړول، نو اوس راځو د دغو درو سرو وای فایو پاسورډ معلومو. راځو زه اوس تاسو ته دویم کوډ درښیم، هغه دویم کوډ به کې وایي نیټ والن ایکسپورټ پروفایل فولډر از ایکوال ټو. د ګوره اوس موږ سی ډرایو ورښیو، سی هغه ټوټل باید سی ډرایو ته لاړ شي. سی ډرایو وروښیاست او کومال ته بیا بیک سلیش وروښیاست کیز ایکوال ټو کلیر، دا به کې ولیکئ او انټر به کړئ. کله چې تاسو دغه کې ولیکئ انټر یې کړئ ګوره تاسو ته وایي انټرفیس پروفایل بلال خان از سیوډ ان فایل. ګوره دا وایي په سی ډرایو کې سوز به سمپله تاسو ګوره ولاړ شئ سی ډرایو ته، د کمپیوټر سی ډرایو به خلاص کړئ. کله چې تاسو د کمپیوټر سی ډرایو خلاص کړئ هغه درې سره د وای فای پاسورډونه چې دي هغه ډیټیلز دغه بل ته راغلی وي. نو اوس ګوره راځو د دغه اول وای فای پاسورډ معلومو. سمپل به رسته کلیک به وکړئ، اوپن وید ته به راسئ او دلته به اوپن وید نوټ پیډ کړئ. کله چې تاسو اوپن وید نوټ پیډ کړئ دلته به اوس تاسو کی میټریل پیدا کړئ. ګوره فلحال هلته نوم درښیي چې د دې وای فای نوم دا ده، دلته به سمپل اوس تاسو کی میټریل پیدا کړئ. ګوره کی میټریل دا ده، وایي د دې وای فای پاسورډ چې ده هغه خان ده. نو راځو اوس ګوره د دویم د بلال خان وای فای پاسورډ معلومو. رایټ کلیک په دې وکړئ، اوپن وید نوټ پیډ په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به ګوره دلته نوم درښیي، سمپل به لاندې راسي کی میټریل ته. ګوره د دې وای فای پاسورډ چې ده هغه بلال خان 2020 ده. نو راځو سمپل ګوره دا کاپي کوو او کنیکټ کوو. سمپل به ګوره دا پاسورډ تاسو کاپي کړئ او دلته راځو ګوره بلال خان کنیکټ کوو. سمپل په بلال خان باندې به کلیک وکړئ، په کنیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ یا په خپله کې ولیکئ یا کوم کوډ تاسو کاپي کړی و هغه به سمپل تاسو پیسټ کړئ. ګوره دلته زه تاسو ته شو کوم، شو بټن باندې کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ بلال خان 2020 ده، په نیکسټ بټن مې کلیک وکړئ. دغه رقم ګوره تاسو کتلی شئ بلال خان له موږ سره کنیکټ سو. نو دغه رقم دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې په کمپیوټر کې د وای فای پاسورډ معلوم کړئ. هو دوستانو ګوره دا خبره تاسو یاد ساتئ، دلته تاسو د دې کوډ په ذریعه سره تاسو د هغه وای فای پاسورډ معلومولی شئ کوم چې ستاسو په کمپیوټر کې له مخکې نه کنیکټ شوي وي. نو بیا تاسو د دې طریقې په ذریعه سره د هغو وای فای پاسورډ په ډېرې اسانۍ سره معلومولی شئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ او له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.